الله ورته وی کشته جوړه کا. نوح علیہ السلام حکم وشو کشته جوړی. دا قوم ورسره تیریږي داسې چې تیریږي سکه کشته جوړوم طوفان را روان دی دا الله عظیم قهر در باندې را روان دی او تاسو تبا کېږئ. نو دوی به په یو بل داسې ټیلې ووالي لکه زمونږ په دې پاکستان کې د نرخزیان دي. نو مولا چرته په قبر باندې تقریر کوي هلکه قبر دی او عذاب دی او دا دی. نو دوی داسې ولاړي یو بل ملیان دي خو څه وایي نو ملیان دي خو څه وایي نه خسکی مالدار پوه شوې دا داسې په یو بل ټیلې ووایي. زه چې چرته تقریر کوم نو زه دې خلکو ته داسې ګورم په قبر باندې داسې ورته ګورم خو چې کم یو مې داسې شکل وران ولیدو اواز پکې جو ما ته ګوره بس حاضر غلی شي. نو زما په طبیعت پوی دي تاسو که کم باد پوکلی دي خوار شي چې ضبط نشئ کولی یې څه شی تاسو څه شی دا دولت درنه لرې کوم تا او خر کې څه فرق دی دا د حکومت په اوږو سټار درنه لرې کوم تا او خر کې څه فرق دی ته څه وا د ملا او د بزرګ او د خدای د دوست سټار چې په دنیا کې به هم لګېدلی او په قیامت کې به هم ورته لګېدلی تاسو خیال را دی وا د دې سټارونو ستاسو سټار دی دغه وزیرانو ګوره ستاسو د 400 کې وزیران تیر شي اوس چې په لاره تیریږي څوک په سلام نه هغه ورځ داسو د دې کلي او مخې لراغه السلام علیکم السلام علیکم څنګه چل دی بیا څه درک مرک نه لګي ویلې څنګه شو ستا څنګه چل دی مالزار وخت توکړی برید ګرځم مال زما بل عقیده ده رحمان بابا ته اورنګزیب بادشاہ وی چې کله کله زما دربار ته راځه اشعار راته وایا هغه ورته زه او ستا دربار ته راتلل او اشعار ویل نن پترخ کې مې جانان پلاس کې مې جام دی نن پترخ کې مې جانان پلاس کې مې جام دی زکا اورنګ د زمانه زما غلام دی نن پترخ کې مې جانان پلاس کې مې جام دی زکا اورنګ د زمانه زما غلام په خدای قسم اورنګزیب ز تا خپل غلام ګڼما زکه چې زه د یار تصویر پترخ کې او د مایو جام پلاس کې ګرځوم نو تا غوندې بادشاہان ز خپل غلامان ګڼم. دا ورته وی واوره اورنګزیب کا آرایش د تخت و تاج کا اورنګزیب کا آرایش د تخت و تاج کا نو مرګ بیدا تخت و تاراج کا کنن ته په تاج